بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دلته زموږ یو ملګری هر وخت سهار بیده وي او دی بیا چې راکښېني نو دا لمونځ راګرځول څنګه دی؟ بعضې کسان دلته وایي چې په کسته قضا کې هغه به بیا نه راګرځي. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابوونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. محترمینو، فرض منځ واجب لمونځ دا که د چا څه قضا سي راګرځول یې لازم دی. که په کستن سره قضا کی او که په سهون سره یا په عذر سره ځین قضا سي، په هر حال کې د دې راګرځول لازم دی. د سهار منځ چې کله قضا سي د زواله څخه مخکې به سنت او فرض دواړه راوګرځوي، او که چیرې د زواله څخه د څه واوښتي د ماپښین وخت نو بیا به صرف فرض راوګرځي، سنت نه غواړي. خو چې څنګه راکښېنستي داسې دا د سهار لمونځ خو ډېر باید هر سړی په اهتمام او په پابندي سره وکړي، ځکه چې دا لمونځ خو چې دی دا د موږ د روزي دپاره دا لمونځ قضا کړو، د شپې لګیا سهار وخته بیده سي، حالانکې روزي الله په لمانځه په ذریعه سره ورکوي. الله څه فرمایي؟ وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک. الله وایي لمونځ کوه، د لمانځه امر کوه، زه ستاسې روزي نه غواړم، روزي زه درکوم. خو به هر حال راګرځول یې لازمه دي چې د هر چا څه قضا سوی وي، که په کسته سره وي که په سهون سره وي، لمونځ به راګرځوي. په حواله سره د دور مختار معرض محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 66 او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 121، ترمذی شریف جلد نمبر اول صفحه نمبر 43، البحرایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 9، فتح القدیر جلد نمبر اول صفحه نمبر 414، الفقه الاسلامی وادله جلد نمبر 2 صفحه نمبر 148. محترم لمونځ به لازمي راګرځوي.